یا الله خدایه څه وکړم کاش چې یو ورور مې لرلی ربه دغه نعمت خو به دې راباندې پیرزوی نه کړی خو ربه ستا رضا ده دې کې به مو خیر وي ملګري هم د ورونو نه کم نه وي صبر وکړه چې یو ملګري ته زنګ ووهم नाही दही बक्सा की मखलसा بله خوب هستی بخیر هستی؟ د کلینیک رحمان بابا هستیم بسیار وضعیتم خراب است کمی پول ضرورت است خودتون بیا پول مولم ندارم دیگه هم ندارم ما در ولسوالی ما صاحب هستم که پدر جانم برو کی میره در این خانه در اوجا برو شاو بشی در این خانه باش در این خانه کی میره برو صبر دیتا زنگ ووهم سلام علیکم خوب هستی مخلص جان جان جور بخیر کمی مریض هستیم او د کلینیک رحمان بابا هستیم کمی به پول نیاز است خودتون بیا مخلص صاحب شما خب میفهمید که وضعیت ما چقدر خراب است ما خودم باور که خانه کاکای ما آمدیم خب خدا رحم کنه عجیبه ده چې پلار ژوندی و او پیسې ټول به رانه راتاو اوس چې یوازې مو او لږ د غربت شمال وهلی هر څوک بوخت دي خدایا رښتیا صبر چې د کاکا زوی ته مې زنګ ووهم وراره جان دا خو قطع که وراره جان مریض دی او شفاخانه کې خدای دې خیر پېښ کړي یو وراره مې دی الله پاک دې پیس هم نه کوي عاجل ورشم شفاخانې ته الله رحم وکړي خدا د مخلص په نوم مریض چا دلته راوستی دی او د مخلص په نوم باندې اول منزل اخري اتاق وراره څنګه ما نه خو د زړه وویسته دا څه چل و څه خبره وه کاکا اوس خیمه شکر دی ته چې مې ولیدې بیخي ښه شومه هسې د یو زړه حمله وه راباندې راغلې وه الله دې د ډاکټرانو ته ډېر عمر ورکړي ډېر خدمت یې زما وکړو زما نه خو د زړه وویسته په دې لاره زه چې څه رقم راغلی یم په ځان نه یم پوه شوی چې وه خدایه د یو وراره باندې به مې څه چل شوي په دې ټوله لاره زه په ځان نه یم پوه شوی قریبا په لاره کې ټکر کړی بس کاکا اوس ښه یم هغه وخت کې وضعیت ډېر ښه ما خو دغه ته زنګ وو اسلم ته زوی ته دی اسلم ټلیفون په کور کې پروت و هغه بیرون وتی و چې ومې کته چې ستا زنګ دی هغه خبره مې په نیمه کې پرېښوده ټلیفون مې دا اوس په کور کې پرېښوده او اجل شفاخانې ته رالم چې ما د خدای نه خواسته په تا څه چل شوی دی اوس ښه یم کاکا شکر دی برادر سلام علیکم مخلص جان خوب هستی؟ جان جو بخیر هستی خیر بخیر هستی چطور شدی بخیر؟ خوب شدی بخیر؟ شکر الحمدلله تو خوب هستی کاملا؟ یک شما را دیدیم بیخی خوب شدیم مخلص بیادر بسیار زیاد میبخشید چیزی که ضرورت تو داشتی اون را پوره کرده نتونستم اما مادرم که مریض بود به خاطر 8.5 صرفانم برات پرېږده هغه پیسې پرېږده اوس هغه انشاءالله کار وشول اوس او ته چې را منډه ووهله دغه مونږ ته هر څه دي کور دی ودان بچی دی یعنی دیوالم است به خاطر از این خون جانم کار شوه ما به خدمتش هستم وراره جانه
په ملګرو کې حقیقي ملګری دغسې وي، یو دې وي خو نر دې وي. بېشکه کاکا جانه، هغه ملګري چې پیسهداره او هر څه په توان وو، خو نن یې ما ته بهانې وکړې. او هغه دوست چې د غربت سره شپې او ورځې سبا کوي، نن ما ته لکه د ډال غوندې ولاړ دی. زه شکر ویاړم په تاسو. په ملګرو کې مهمه خبره انتخاب دی، یو دې وي خو نر دې وي، دا د حقیقي ملګری دی. او ته؟ سرکوزیه، زه خو دې تره یم. مننه، ډېره زیاته مننه. قدر د هغه چا وکړئ چې د ضرورت پر وخت پوښتنه نه، حاضري کوي. ځینې خلک خبرې ډېرې کوي خو قدم نه لري، او ځینې خبرې نه کوي خو په سخت وخت کې ستاسې تر څنګ ولاړ وي. او بله وینه وي، تره د پلار شاخ وي او د دې شاخ پرې کېدل د ټول کور د لوېدو پیل وي. ژوند ښکلی دی.